نن ورځې دوه تازه او مهم خبرونه. ملا یعقوب او قاري فصیح الدین قطر ته روان شول. بلخوا د لوګر د څلورمې پولې لیوا باندې بې پیلوټه الوتکې برید کړی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړه د ورځې مهم خبرونو ته. دوستانو پوره حاله سره ویډیو کې وګورئ. که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزارت وایي چې د دې ډلې دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد او لوی درستیزی قاري فصیح الدین فطرت نن یکشنبه په یو رسمي سفر د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوي دي. طالبانو ویلي چې مجاهد او فصیح الدین به په دغه سفر کې له قطري چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر تامین د خبرو سربیره د دغه هیواد په ډیمډیکس دفاعي نندارتون کې هم برخه واخلي. بلخوا افغان نیوز ته یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي یوې بې پیلوټې الوتکې تېره شپه د لوګر ولایت مرکز اړوند څلورمې پولې لیوا پر برید کړی. یادې سرچینې ویلي چې په برید کې د طالبانو حکومت د کندوز والي په ګډون ګڼ شمېر طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د تیر حکومت د لوګر ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله ستانکزی حماس میډیا سره په خبرو کې یاد برید تایید کړی او طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو پخلی کوي. ښاغلي ستانکزي زیاتوي چې د لیوا دننه د ټي ټي پي له وسلوالو غړو سره ناسته روانه وه او په وینا یې پاکستاني ډرون الوتکې پرې برید کړی دی، خو رسمي سرچینو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دوستانو دا وې د نن ورځې چمتو کلي خبرونه. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.